ولې ویټامین ډي زموږ د بدن لپاره مهمه ده؟ سلام دوستانو، هیله ده چې بشپړ صحت ولرئ. نننۍ موضوع مو د ویټامین ډي په اړه ده. ویټامین ډي زموږ د بدن د بقا لپاره ډیره مهمه ده او له هډوکو او عضلاتو سره مرسته کوي. ډېر انسانان خپل فزیکي اړتیاو ته سم پاملرنه نه کوي او په ناخبره توګه د ویټامین ډي له کمښت سره مخامخ کیږي. د انسان بدن عموماً د لمر وړانګو په مرسته ویټامین ډي تولیدوي. بې له لمر زموږ د بدن په کافي اندازه ویټامین ډي نشي جوړولی. یو څه ویټامین ډي د صحي خوراک یعنې د کب غوړیو، مرخیړیو یا سمرق یا لبنیاتو له لارې ترلاسه کېدلی شي. دا چې د لمر وړانګې د ویټامین ډي ترلاسه کولو تر ټولو ستره سرچینه ده، نو د ځمکې نیمایي شمالي کره وګړي په ژمي کې دغه ویټامین له کمښت سره مخامخ کیږي. د کارپوهانو په حواله د افغانستان مرکزي ولایتونو اوسیدونکي هم د هېواد د نورو سیمو په پرتله د ویټامین ډي له کمښت سره مخامخ دي او د ژمي په رارسېدو سره یې ناروغۍ زیاتېږي. ویټامین ډي تر حده ډېر کمښت د هډوکو زیانمن کېدو سبب کېږي. د مثال په ډول د هډوکو د رژېدو او کږېدو خطر زیاتوي. همداراز د انسان د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي او په دې توګه اغېزمن کسان د میکروبي ناروغیو ښکار کېدلی شي. په دې سربېره ویټامین ډي پر کمښت دا شک هم کېږي چې د شکر، د وینې جریان ناروغیو، ویټامین ډي د کمښت ترمنځ تړاو په اړه هم پراخې څېړنې روانې دي. ځینو څېړونکو ښودلې ده چې د عضلاتو د دغه ذکر شوي ناروغۍ مریض ته د ویټامین ډي زیات مقدار ورکول د نورو او دغه شان ناروغیو سرعت راکموي، حتی کولی شي مستقیماً اغېزه ولري. د ویټامین ډي د کمښت تشخیص د وینې معاینې له لارې کېږي. په دې معاینه کې په ځیګر کې له ویټامین ډي څخه د جوړ شوي هایدرو اکسي ویټامین ډي 25 ډوله غلظت اندازه کېږي. د بدن پوست د سن په زیاتېدو سره د لمر وړانګې څخه د ویټامین ډي د جوړولو وړتیا له لاسه ورکوي. له همدې کبله تر 65 کلونو وروسته د دې خطر زیاتېږي چې سړی د ویټامین ډي له کمښت سره مخامخ شي. ویټامین ډي په بدن کې د کلسیم جذب او استعمال کنټرولوي، چې زموږ هډوکو یو ډېر مهم عنصر دی. په دې دوامداره توګه د ویټامین ډي زیات مقدار د دې سبب کېږي چې بدن زیات کلسیم جذب کړي. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ، تر څو وکولای شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.